مجاهد خای ملا هیبت الله هم په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو ویان وایي چې ښایي د دې ډلې مشر په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د سرطان په نامه د دیني عالمانو د غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسېدو وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې دا غونډه د دیني عالمانو د غوښتنې پر اساس جوړه شوې ده. د غونډې اجنډا د ګډونوالو پورې اړه لري. د څرګنده کړه شوې ده چې مولوي هیبت الله هم په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې ګډون وکړي، خو مجاهد په دې غونډه کې د طالبانو د مشر د ګډون د وخت په اړه نور جزئیات ورنه کړل. د مجاهد په وینا د لوی جرګې په تالار کې د دیني عالمانو د غونډې د امنیت د تامین لپاره شاوخوا 12,000 طالب ځواکونه ګمارل شوي. په لویه جرګه کې د طالب علماو د ناستې لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. د طالبانو ویان دا هم ویلي چې دوی هڅه کوي د دیني عالمانو ټول نظریات، وړاندیزونه او هیلې عملي کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.